ښاغلو او اغلو، نن به تاسو ته د یو روسي میلیونر کیسه وکړو. هغه څوک چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن سړی ولادیمیر پوتین هم ورته څه نشي ویلی. دا هغه کس دی چې نه په خبرونو کې راځي، نه په مجلسونو کې خبرې کوي، نه د خپل شتمنۍ ښودنه کوي، نه د یو فوټبال کلب اخلي. خو د هغه چوپتیا خپله یو لوی ګواښ دی. پوتین چې غوښتل څوک مړه کړي ټول یې ووژل. یو چا ته یې زهر ورکړه، د یو چا هیواد یې بدل کړ، د یو چا سلطنت یې له منځه یووړ. خو کله چې د هغه وار راغی، د پوتین حکومت ټوله بېوسه شو. نه هغه ونیول شو، نه یې شتمني واخیستل شوه، او نه چا د هغه د شتمنۍ د واک په اړه کومه نښه ترلاسه کړه. ځکه چې دا میلیونر سړی یوازې د شتمنۍ خاوند نه و، بلکې د روسیې د اقتصاد یو سرپوش و، او د هغه لرې کول د ټولې نړۍ لپاره توپان جوړول دي. نو ملګرو، چمتو اوسئ، ځکه نن به هغه ځواک درته ښکاره کړو چې له پوتین څخه هم ډېر ځواکمن دی. ګرانو دوستانو، که د روسیې مالي جادوګر لیست جوړ شي، نو په هغه کې به د علي شیر عثمانوف نوم تر ټولو مخکې وي. یو میلیونر سړی چې یوازې شتمني نه وه جوړه کړې، بلکې داسې اسعار یې پرې کول غوښتل چې یو څاڅکی به هم چاته په لاس کې ورنشي. عثمانوف د فولادو له نړۍ سره تړاو درلود، خو یوازې یو سوداګر نه و، بلکې یو بشپړ مالي انجینر و. هغه د روسیې اقتصادي نظام داسې ښه کړی و چې ټول یې د خپلې ګټې په لور تاو کړي وه. د شلمې پېړۍ په پیل کې هغه د روسیې نږدې هر ستر سکتور اغېزمن کړی و. په فولادو کې یې د فلزاتو او پانګونې کنټرول درلود. په مخابراتو کې یې د روسیې ستر شرکت میګافون ملاتړ وکړ، او په ټکنالوژي کې یې د لوېدیځو بنسټونو لکه فیسبوک کې پانګونه وکړه او میلیارډونه ډالر یې وګټل. او دا کار یې یوازې په روسیه کې محدود نه و. د بریتانیا حکومت ورته استوګنځی ورکړ. په ارسنال فوټبال کلب کې یې ونډه واخیسته، او په لوېدیځه نړۍ کې د هغه رسېدل ورځ تر بلې زیاتېدل. په یو وخت کې د هغه امپراتوري شتمني له 19 میلیارده ډالرو هم واوښته. دا امپراتوري د نړۍ په هر ځای کې خپره وه. د بېلابېلو جعلي شرکتونو په نومونو ثبت شوې وه چې خاوندان یې یوازې په کاغذانو کې بدلېدل. خو د عثمانوف تر ټولو ستر ځواک د هغه مالي حیثیت و. هغه داسې معاملې کولې چې نړۍ به عادي کاروبار ګڼلو، خو په اصل کې یې د حکومت لنجمنو کړنو ته قانوني پوښ ورکول. هغه به د تجارتي لیبلونو تر نوم لاندې د ښځو پالیسي نړۍ ته خرڅولې، او هیڅوک هم په هغه نشو پوهېدلی. بیا کال 2022 راغلی، او تر ټولو سخت بندیزونه پر روسیې ولګېدل. اروپا، امریکا او برطانیه عثمانوف غدار وباله، او پر وړاندې یې اقدام وکړ. د دې کښتیانې، ماڼۍ، د سویس حسابونه هر څه کنګل شول. نړۍ فکر کاوه چې اوس د هغه لوبه ختمه شوه. خو عثمانوف نه محکمې ته لاړ او نه یې جنجال جوړ کړ. هغه یوازې یو کار وکړ، هغه ورک شو. هغه د 600 میلیون ډالرو یوه کښتۍ دلبر چې د نړۍ له سترو کښتیو څخه وه، په جرمني کې ونیول شوه. خو حیرانوونکې خبره دا وه چې ان د پلټنې ادارې هم ونه شوې کولی چې د هغه رښتینی مالک معلوم کړي. نه یې نوم د کوم شرکت په اسنادو کې و، نه کوم شرکت مستقیم مالک و، بلکې د یوه ټرست په نوم و، او هغه ټرست په بله اداره کې و. او دا یوه بشپړه معنا ده. حقیقت دا دی چې عثمانوف لا هم شته. د دوهمې برخې لپاره زموږ سره په یوټیوب چینل کې ملګري شئ. مننه.